د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په زنشورا سیمه کې د کانونو او پټرولیم ریاست له لوري د کرومایټو قیمتي ډبرو د 2 کانونو د ویستلو چارې پیل شوې. د یادو قانونو د ویستلو چارې د عبید ایوب نوري او افغان اسپیک شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوي. د ریاست مسؤلینو په وینا خوست ولایت کې له دې ور اخوا د نورو قیمتي ډبرو معدنونه هم وجود لري چې د دوی له لوري به یې سروېګانې هم ترسره شي. الحمدلله خوست ولایت معادن بیخي زیات لري، خو البته اساسي سروې نه ده شوي او د دې نه ما سوا مثلا سورب او جست او میس او د دې نه ما سوا نور معادن هم شتون لري الحمدلله. بل لور بیا ولایتي چارواکي ولسونو ته د قانونو د قانوني کیندلو پوره ډاډ ورکوي او زیاتوي چې له دې وړاندې به په غیر قانوني بڼه د قانونو کیندنې کېدي. چې د موږ د نوې افتتاح د قانونو دا د شی و چې دا په غلا خرڅېدل دي، هیڅ ریټ نه معلوم، دا پټو غلا په موټرو کې تلل دي، د قیمت نه معلوم. اوس الحمدلله دومره وشول چې اندازه قیمت خو د ټن په حساب معلوم شو، الته د خروار په شان نه معلوم، ټن خو پرې د چې هیڅ شی نه معلوم. اوس به ان شاء الله خلاص دین ورځ په ورځ به دا د تشبیه کېږي د نرخونو او د قراردادونو چې هر څوک به ومني چې دا په صحیح طریقې ده او په هغه طریقې چې هم ملت ته پکې خیر ده هم دولت ته پکې خیر ده. همدارنګه د یادو شرکتونو مسؤلینو د سیمې له ولسونو او حکومتي چارواکو څخه مننه وکړه چې د دوی په امنیت کې پوره مرسته ورسره کړي او زیاتوي چې له دې سره به میشتو ولسونو ته د کار زمینه هم برابر شي. چې د افغانستان دا کم معدنونه چې دا کم کارونه چې دي دا ولس هم په دې خوشحاله دي. نو انشاءالله موږ په دې باندې ډېره شکریه ده د ولسو د امارتو د مجاهدینو وایو. خو دا کار ته ګورو نو موږ د کار اول ابتدا ده، نو بیا باید په وخت سره به وګورو چې دا کار څنګه پر مخ وړل کیږي او څو کسان ته ضرورت دي. د قومونو نه د دې کلي نه او د دې نظامی کسانو د ټول نه الحمدلله خوشحالي لرو او دوی موږ سره ډېرې مرستې وکړې، کومکونه یې کړي، اخلاص یې کړی ده. الله دې د دوی اخلاص او مرستې او کومکونه په خپل دربار کې قبول کړي. له دې ور اخوا بیا د سیمې اوسیدونکي د قانونو په قانوني کیندلو او په دغو قانونو کې د کار پیدا کېدو باندې خوشحاله دي، خو له حکومت څخه په یاده سیمه کې د نورو قانونو غوښتنه هم کوي چې موږ د مدن او د توس د لیار خلاف نه وي، توس ملګري ملاتړي نه وي، خو غوښتنه او دا چې د غریب خلک چاره وکړي او دا د سوداګر نه او د حکومت نه وادو دا ارزو دو. یاد دی چې له دې وړاندې هم د قانونو او پټرولیم ریاست له لوري د کرومایټو قیمتي ډبرو 2 نور قانونه د ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې هم په قرارداد ورکړل شوي دي چې عملاً یې چارې روانې دي.